د خبریال ویبپاڼې درنو لیدونکو، لوستونکو او اوریدونکو جوړ په خیر. زه امینه عزیزی یم او د نن ورځې خبر. ایران په نړۍ کې د ترهګرو کلک ملاتړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپایو په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي د ایران له لاسه ټولې نړۍ ته له منځني ختیځه د ترهګرۍ سرګواښ متوجه دی. مایک پمپایو وایي ایران په ټوله نړۍ کې د ترهګرو تر ټولو ستر ملاتړی هیواد دی او هڅه کوي په سیمه کې وسلوالې ډلې پیاوړې او پراخې کړي. مایک پمپایو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې دوی به د ایران پر ضد اقداماتو ته نوره هم ادامه ورکړي او نړیوالو ته هم پکار ده چې د ایران پر غیر قانوني او بشر ضد اقداماتو سترګې پټې نه کړي. پمپایو دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ ستر کړکېچ روان دی. دواړو لوریو پر یو او بل باندې پراخ بریدونه هم کړي دي. د ایران او امریکا کړکېچ وروسته له هغې رامنځته شو کله چې په عراق کې امریکایي ځواکونو د ایراني ځواک لوړ رتبه قماندان قاسم سلیماني په یوه هوایي برید کې د 6 نورو قماندانانو سره یو ځای وواژه. امریکا وايي قاسم سلیماني یې ځکه وواژه چې په سوریه، عراق، ایران او افغانستان کې د ترهګرۍ ډلو پراخ ملاتړی و او هم یې په امریکایي ځواکونو وخت نه وخت بریدونه کول. له دغې برید وروسته ایران هم د غچ اخیستلو په موخه په عراق کې د امریکایي ځواکونو په هډو غندیز بریدونه وکړل. په بریدونو کې کوم امریکایي پوځي ونه وژل شو. په همدې حال کې ایراني ځواکونو په یوې تېروتنې سره د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه هم په توغندۍ وویشتله چې له امله پکې سپاره ټول مسافر ووژل شول. ایران نه یوازې له امریکا سره په کړکېچ واوښت بلکې د الوتکې له لوېدو وروسته له کاناډا او اوکراین سره هم په کړکېچ واوښتل. په یاد الوتکه کې نږدې 180 کسان سپاره وو چې د ایران له لوري د جنګي الوتکې په نوم وویشتل شوه. اوس د کاناډا، اوکراین، افغانستان او نورو هیوادونو خپلو قرباني شوي وګړو ته د عدالت غوښتنې بورډ جوړ کړی. د عدالت غوښتنې بورډ غړي د افغانستان په شمول له ایراني حکومته د خپلو قرباني شوي وګړو کورنیو ته تاوان غواړي څو یې حقوق ورکړل شي. ایران په لومړیو کې د دغې مسافر وړونکې الوتکې د ویشتلو مسؤلیت په غاړه نه واخیستی، خو وروسته یې ومنله چې یاد الوتکه د دوی له لوري په تېروتنې سره ویشتل شوې ده. مننه چې راسره وئ. د ورځې پاتې مهم او وروستي خبرونه د خبریال پر بېلابېلو پتو موندلی شئ.